ما ته لټولې هم براغه خیرات خدای سلطان صاحب مېرمن ښوونکي نن ماښام خپلې کوټې ته وختې ده مېرمن سنان چاتیات مه وایه همغه یوه ښوونکې ده هم بره هغه کوتره ورته ښیمه پوهېږې چې څه کار ورسره لري هو پوهېږم مخکې مې له سلطان صاحب سره خبرې وکړلې ورته مې وویل خیرات خو به وي تاسو ولې مېرمن سنان غواړئ ښه خوله دې بنده کړه او دا زه دومره جرأت لرم ویې ویل چې ځانګړې کوټې ته دې راشي بس آی های ته دې کوچنۍ کوترې ته وګوره لومړی ورته دانه اچوي بیا یې په تور کې نیسي چاته چې مو دا دنده ورسپارلې ده بریالی به شي او که نه ځکه چې یوه ډېره اړینه موضوع ده پوهېږم تر هغه ځایه چې زه پوهېږم بریالی کېږي سنان د یو څه مودې لپاره په خپل حالت پرېږدم تر څو وکولی شي په اسانۍ سره په ماڼۍ کې عادت وکړي حتی د هر یوه باور باید ترلاسه کړي بیا هر څنګه چې موږ غواړو ترې ګټه به واخلو څنګه دې خوښه ده هیله مند یم څنګه چې تاسو غواړئ هماسې وشي د محمود په اړه مې فکر وکړ تاسو په حقه یاستئ په رښتیا هم هغه یو ډېر هوښیار سړی دی خو مخکې له دې چې د ځای ناستي په اړه فکر وکړې زما په ان په هغه برید کول یوه تېروتنه ده هیله مند یم چې په دې اړه دې فکر کړی وي مننه کوم ژوندی اوسې آغلی اسما نن شپه ډېره خوشحاله ښکاري او که زه هم داسې فکر کوم د خپلې کورنۍ نه یې ها په دې کارونو کې د وړتیا د ستایلو وړ ده ژوندی اوسې زما آغلی په خیر راغلی هیله من یم چې زموږ نندارتون مو خوښ شوی وي ډېر په زړه پورې و ډېر مې خوښ شو که پوهېدم چې تاسو راځئ سالون مې یوازې ستاسو لپاره چمتو کوم مهمه نه ده همداسې هم ډېر په زړه پورې و ماښام مو په خیر ستاسو هم ماښام په خیر وروستي ځل مې چې تاسو لیدلې وي د هغې نه هم ښکلې شوي یاستئ نامک پاچا زما غلی وروسته له ډېرو کالو مې تاسو ولیدئ ګمان مې نه کوو چې تاسو به وپېژنم خو وخت تاسو نور هم ښکلې کړې یاستئ خو زه دا خبره تاسو ته نشم کولی پاچا دې وروستیو کلونو تاسو ډېر زاړه کړي یاستئ کومې اړیکې مو چې په غرب کې له میرمنو سره درلودې دلته هم اورېدل کېږي دا موضوعات لامل کېږي چې تاسو په سمه توګه کار ونه شو کړی تاسو حسادت کوئ زما غلی انسان هغه چا سره حسادت کوي چې ورته ارزښت ولري زما په زړه کې ستاسو په وړاندې هېڅ کوم احساس نه دی پاتې یعنې په دې خبرو مو باور وکړم باور وکئ نامک پاچا د وخت په تېرېدو سره تاسو ماته نه سلطان ته خپل صداقت وښودو تاسو د ملګرتیا په ازموینه کې بریالي شوي یاستئ خو د مینې په موضوع کې ناکامه شوي یاستئ هماغه وخت تاسو زما له زړه نه پاک شوئ او لاړئ خو ستاسو دا ښکلې سترګې ماته کوم بل څه بیانوي اوف نن شپه ډېره ستړې شوې یم ډېره ښه خوب به وکړم
فکر کوم چې ماشومان ته ډېره ستومانه کوي. اوه د شپې په دې وخت کې به څوک وي؟ په ډېرې بخښنې سره اجازه خو ده. راځه امبراغه راځه. حالا نو ښکلې کوترې ستا لپاره مې یوه ځانګړې لیدنه چمتو کړې. جامې دې بدلې کړه او ما پسې راشه. دا خبره بیا له کومه شوه؟ له اسمانه راښکته شوه. ډېرې پوښتنې مه کوه هغه دی. هله نو هله ځانګړې کتنه ګورې ای پري یعنې چې زما په ارزښت اوس پوه شول. که نو باید زه لاړه شم. بخښنه غواړم تاسې مې په زحمت کړئ خو په رښتیا هم ما ډېر خوند واخیسته. نن شپه کولی شم چې آرامه ویده شم. توبه توبه کوښښ ونه کړئ چې زر ویده شي بده ده. ودې ویل بده ده؟ په دې کې نو بدي څه ده؟ نه نو زه تر اوسه د ماڼۍ له قانون سره سمه نه یم بلده شوي. انجونو بس دی نو زه ډېره ستړې شوې یم. ویښتان مې خپله جوړوم. دا کوتره ډېره وارخطا ده په خدای. ولې باید وارخطا اوسم؟ هسې نم تاسې چې لاړې شئ زه ویده کېږم. کله چې سلطان ته ورغلی بیا پوهېږي. دا تاسو څه وایاست انجونو؟ ما ته م وایئ تاسو ولې خاندئ؟ چمتو یې؟ هله نو اغلی. هو موږ خپلې خولې پټې ساتو. هله نو سلطان صاحب په تمه دی. ودې ویل سلطان زما په تمه دی؟ هغه هم د شپې په دې وخت کې په سالون کې راته په تمه دی څنګه؟ ای وای ای وای ته هم عجیبه جلۍ په خدای. په دې وخت کې سالون کې څه کوي؟ په ځانګړې کوټې کې دی په تمه دی. خپلې ځانګړې کوټه کې. څونه جالبه دی. یعنې چې دا چمتووالی د همدې لپاره و؟ دې سړي په ما څه ګمان کړی؟ ورته ووایه چې زه نه راځم. وبخئ خو ولې نه ځئ؟ مېرمنې ته غواړې چې سلطان ما مړ کړي. که انکار کوې نو لاړه شه خپله یې ورته ووایه. سمه ده زه یې په خپله ورته وایم. ولې ورته ونه وایم؟ لرې شه. وای سنان مخکې راشه. راځه کېنه. نه کېنم. تاسو ولې هر کله مو چې زړه وشي ما خپل څنګ ته راغواړئ؟ تاسو په ما څه فکر کړی دی؟ ما په لومړۍ ورځ ویلي و چې زه ستا غلامه نه یم. اندېښنه مه کوه زه نه غواړم ته زما غلامه اوسې. ډېر په ځان غرور مه کوه. مېرمن ښوونکې داسې چې ده زه مو ولې دلته راغوښتې یم؟ زما په اړه یې کوم څه لیکلي دي خو دا چې له دې ژبې سره بلدتیا نه لرم غوښتل مې ته دا راته ولولې. پوه شومه تاسو زه دلته دې لپاره ما فکر وکړو چې څه فکر دې وکړه؟ هیڅ لولمئ
ولوله. دا چې تر اوسه کوم غږ مږ نشته نو ښه ده، هېڅ کومه ستونزه نشته. نن هم شکر کومه پېښه ونه شوه، ډېره ښه تېره شوه. هو آی وای آی وای آی وای هوښیار. ښځه اوسېدل یو لوی نعمت دی. یوه ښځه باید تل ښایسته او ښکلې اوسي. کله چې سړی داسې یوې ښځې سره مخ کېږي نو د هغې ښځې په خیالونو کې ډوبېږي. خو ښایسته او ښکلا د عطر په استفادې نه کېږي. خدای هر انسان له یو خاص بوی سره پیدا کړی دی چې هغې سره خپل مقابل لوری تاثیر لاندې راولي. د ګاڼو اغوستل هم یو مهم کار دی. د ګاڼو ټاکل هم یوه سلیقه غواړي او د ښایسته ګاڼو انتخاب کولی شي چې د یوې ښځې سلیقه وښیي. ښاغلی ستاسو سلیقه هیڅوک نه لري. دقیقاً په دې اړه پوهېږم. لامل چې تر اوسه زه له نورو ښځو نه جلا اوسم زما سلیقه ده. پوه شوې ګلزار؟ مېرمنې راځه امبراغه. غوښتل مې دا ووایم چې سلطان نن شپه باخت دی. که څه هم تاسو چمتو یاستئ خو راغلم چې خبره درکړم. اړینه نه ده، هغه سلطان دی پرته له شکه چې بوخت اوسي. هغه د دنیا یو لوی امپراتور دی. ښه نجونو تاسو خپلو کوټو ته لاړې شئ. ته صبر وکړه امبراغه. اړتیا نشته له مانه کوم څه پټ کې ووایه. د شپې په دې وخت کې د سلطان بوختیا څه کېدی شي؟ نور صبر نشم کولی. راشه کېنه او دا راته ولوله. کومه سرکشي چې په مور کې شوې وه هلته ډېر خلک وژل شوي او وحشت دی. وحشت او خلک له منځه تلي. بې شرفان په زربانو او هیلوی د سیمې خلک سرغړونې ته هڅولي دي کمقلانو. په سلګونو مسلمانان یې وژلي. توره چې له تیکې نه راوځي پرته له استفادې نه نه ایښودل کېږي. یا په وینه لمدېږي او یا هم په اوښکو. نورې څه لیکلي دي؟ لیکل شوي دي چې په دې سرکشي کې د مصر والي کولالي لاس لري. دا څنګه کېدلی شي؟ کولالي محمد علي پاچا زما له ځانګړو خلکو نه دی. دا امکان نه لري. هغه مجبور دی چې زما هر امر ومني. البته ولې نه؟ ته ووېرېدلې؟ نه زما سلطانه. خو څېره دې بلکل بدله شوه. ښکاره ده چې تا ته ولې کفتره وایي. دا چې ما ته کفتره وایي تاسو هم خبر یاست؟ زه پوهېدم چې تاسو هم خبرېږئ خو دومره زر هیڅ مې باور نه کېږي. په رښتیا هم ډېر خوند کوي. امبراغه زه پوهېږم چې ستا دا خواږه ډېر خوښېږي. ښاغلی محیدین دا خواږه یوازې ما ته رالیږلي دي. ته نشي کولی له دې نه وخورې؟ ښه نو مېرمنې زه اوس نشم ویلی چې د سلطان څخه څوک دي. څوک پوهېږي چې ما ته دې ویلي امبراغه؟ دا به زموږ تر منځ یو راز پاتې شي. هله امبراغه ما مستومه نه کوه. ښه نو چې داسې ده. ستا پام دی چې څه وایې امبراغه؟
الوتکه الوتکه وای د چی شي الوتکه هم براغه تا خپل عقل له لاسه ورکړی څنګه کوتره خیم کوتره اوس نو د خواږه زما شوه که نه میرمن ګلزار ووایې زما غلی هغه غوښتل څه ووایي زه هم پوه نه شوم زه ځانګړې کوټې ته ځم رښتیا وایي هغه څه وویل دا موضوع د پاریس په اړه ده که نه هو په سرخط باندې پوهېږم خو د نورو خبرو نه کوم مفهوم نشم اخیستلی زه یو فکر لرم کولی شي ما ته فرانسوي زده کړي البته ولې نه حتما خو په دې شرط چې څوک په دې اړه هیڅ خبر نشي لامل یې ښکاره ده د دنیا یو لوی امپراتور له یوې ښځینه ژبه زده کوي دا د زغملو وړ نه ده که زه تاسو ته درس درکم نو په دې کې څه خبره ده ځینې خبرې دي چې نه ویل کېږي باید په تمه پاتې شي هیله لرم چې پوه شوي اوسئ اوه ښه سمه ده نو زه هم تاسو ته هیڅ درس نه درکوم خبرم خلاص دلته امر یوازې زه کوم دا چې وایم دا باید راست پاتې شي باید همداسې وشي زه یې نه قبلوم زه ستاسو غلامه نه یم چې ستاسو امر پر ځای کړم پوه شوې ښاغلیه سنان زما د صبر نه ګټه مه اخله هیله کوم زما صبر مه سمه ده بیا نو زه هم ځمه نه مې دې ویلي چې ته تللی شي خو اوس کولی شي لاړه شي ډېر یو جالبه انسان دی کوترې چېرته له خیره زما سلطانه خیرات خدای اوشار چېرته ځي زما سلطانه ما غوښتل چې قدم وهم ښه نو قدم دې ووهه او که نه هو قدم مې ووهه زما سلطانه شپه مو بخیر وبخئ نو په ډېرو منډه مې نږدې د زړه ودرېږي مېرمنې لږه په کراره لاړه شه اوهو ډېر په اندېښنه یم ووایه که نه دننه څه وشوه قیامت وشو امبره باید څه شوي وای هېڅ څه مو ونه شو هېڅ کومه پېښه هېڅ څه مو ونه شو هېڅ تل د ښکلا او تازهتوب سره که نه باید یوه ښوونکې اوسې او بس اسما پتا څه شوي دي هېڅ هم نه دي شوي نامک پاچا راغلی دی د همدې لپاره داسې خفه یې ښایي ستاسو خبره رښتیا وي مور جانې اسما ته یوه لویه مېرمنه یې هغه څوک چې وکړای شول د 5 ستون باور لاسته راوړي او هغه مېرمن چې په استانبول کې هر څوک پیژني زه ښه پوهېږم چې ته نه غواړې چې تېره مینه دې په ژوند کې تا ته ضرر ورسوي همداسې نه ده لوی ډېره په زړه پورې ده ګورم چې ما ته ډېر پام ساتې زه یوه وړه جلۍ وم له هغې سړي سره چې له ما نه 10 کاله لوی و زما واده دې وکړه هغه وخت دې دومره اندېښنه نه کوله مور جانې زه هر ځای ته چې رسېدلی یم زیار مې ایستلی د نوي ستون باور او همداسې د خلکو باورم ما په خپله لاسته راوړی هر څه مې چې زړه وغواړي هماغه ترسره کوم سلطانه که ستاسو اجازه وي یوه دقیقه صبر وکړه خالده
زما خبرې نه دي خلاص شوي کومې خبرې چې زه کوم ټولې په خلاصو غوږونو واورئ دلته ستاسو د راغوښتو لامل دا دی یوازې هغه پرېکړې دي چې لامل کیږي په حکومت کې لوی بدلون رامنځته کوي ښه پام وکئ زموږ صدر اعظم نه یعنې د محمد سید غالب پاچا نه مې ټول صلاحیتونه واخیستل زما نوی صدر اعظم به محمد سید صلیب بندری وي د کورنیو چارو وزیر مې ښاغلی فتح منفق و نوی د داخلي وزیر مې جلال الدین محمد آقا دی نامک پاچا هم سر له ننه زما د سرکاتب په حیث کار کوي ښه نو داسې خبره ده وګوره تر اوسه منډې وهي بیا یې مونږ پیدا کړو هله ژر کوئ میزونه هلته کېږدئ نن هوا ډېره ښه ده دا چې نه غواړئ په صنف کې درس ووایئ ډېر ښه زه غواړم چې تاسو ته دلته درس درکړم مونږ اوس نه غواړو چې درس ووایو هر وخت مو چې زړه وشو بیا خبر درکوو صالحې که ته نه غواړې درس ووایې نو تلای شي حتی ټول کولی شي چې لاړ شي خو زه دا حالت سلطان ته وایم حتما اوف دا چې ستاسو درس ډېر خوښیږي زه هم ډېر ژر درس پیلوم ښه نو لومړۍ پاڼه خلاصه کړئ د اعدادو مخامخ فرانسوي هم لیکل شوي دي پوه شوې نجونو فتح چې کله پوه شي له دندې ګوښه شوی دی ډېر غوسه ښکارېده همدا چې سر مې ورته غوڅ نه که باید شکر وباسي ستاسو دا پرېکړه کېدای شي د 5 ستنې تر منځ ډېر اړین او په زړه پورې بدلون رامنځته کړي سلطان صاحب بلکل زما موخه همدا ده پوه شوې دا به څرګنده شي چې د 5 ستنې تر منځ خبره څومره ارزښت لري او نور څوک یې پلوي کوي غواړم د 5 ستنې په اړه معلومات ترلاسه کړم دا چې هغوی څو کسان دي او څو کسان یې زموږ پلوي کوي او د سلالت یې څنګه دی د ټولو په اړه معلومات پیدا امر هم په ځای کېږي زما سلطانه Un, deux, trois, tiakti, cinq. ښوونکی ما سم وانه اورېدل کولی شي چې یو ځل بیا عادت تکرار کړي ولې نه un, deux, trois. هم دومره بس دی زما زده شو ښه نو زه نور عادات هم تاسو ته لیکم هیڅ یوه کفتره مو ولیدله سمه ده نو اوس درس ته پام وکئ بیا څه وشول راځه چې له نږدې نه یې وګورو زما سلطانه اندېښنه مه کوئ هر څه زما د واک لاندې دي دا د هر څه ښکارندویي نه کوي
یعنې چې ځناورونه مو ډېر خوښیږي. ډېر ښه. راځئ چې یو بل کار وکړو. په کتاب کې چې هر څومره د ځانورو تصویرونه دي د ټولو نومونه لس ځلې ولیکئ. هو لس ځلې. ما ګورئ راته ویې لیکئ. همدا اوس یې ولیکو؟ هو همدا اوس. نه شو کولی. زما سلطانه زه په دې موضوع کې نه ښکېل کېږم. تاسې پوهېږئ او ښوونکي مو. راځه چې ځو نامک پاچا. موږ خپل قدم وهو او بیرته راځو. بریالي اوسئ. هله نو پیل کړئ. د ډوډۍ تر وخته پورې خلاصوئ په خیر. نه حمیدالله نه یې لیکو. مونږ یې نه لیکو. اوس به څه وکړې؟ زه ډېر وخت لرم تر څو چې خلاصوئ. زه درته په تمه اوسم. تر څو وخت همداسې غلی کښېنو ها؟ زموږ رئیس ښاغلی فتحي له دندې لرې کړ. رښتیا وایې نور بس دی. د دې حساب باید ترې واخلو. لاس په کار کېږو. آرامه اوسئ ملګرو. په تمه پاتې کېږو. ښاغلی فتح چې هر څه وایي هماغسې کوو. ښاغلی خالده دوی خو وینې که نه؟ یوازې زما یو اشارې ته په تمه دي. پوه شوې؟ هوښیار یې. جرأت دې ثابت شوی دی. خو په سیاست باندې هیڅ نه پوهېږي ښاغلی فتح. دا چې یو کس منفق کړې او په ځای بل څوک وټاکې دا یوه مهمه موضوع ده. که نه یو عثماني ځي او بل عثماني هلته راځي. مهمه دا ده چې هغه څوک چې نوی راځي زموږ په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یعنې دا چې لږ نور هم په تمه پاتې شم. لږ پاتې و چې سر مې رانه غوڅ کړي. نور څومره په تمه ورته پاتې شم. نن شپه دې ټول لښکر جنګ ته چمتو که او زموږ قهوه خانې ته یې بوځه. پام کوه چې بیا جاسوسان لاسوهنه ونه کړي. سمه ده. څه خبره ده خالده؟ هغه څه چې زما په ذهن کې دي که ته یې واورې حیران به پاتې شې. په دې کالیو کې به زه ډېره ښایسته ښکاره شم ښاغلی اسماعیله. له دې نه نور هم غواړم. په سترګو زما غلې کله چې تاسو دا ټوټې واخیستئ که نه؟ دا چې مېرمن اسما له دې ټوټې نه ګټه پورته کړي ټول استانبول به زموږ خواته مخه کړي اغلې. بیا به نو موږ اړ شو چې له دې ټوټې نه څو توپه نور هم د اوس لپاره مې نور څه په کار نه دي. نور کارونه له ریحانې سره خلاص کړئ. ډېره ښه ده. ښه نو زه ستاسو په اجازه ځمه. دا تیاری او خریداري هیله لرم چې د نامک پاچا لپاره نه وي. بیا هم هماغه موضوع موري. کومې خبرې چې تاسو پورې اړه نه لري هیله کوم چې تاسو لاسوهنه مه کوئ مور جانې. زما غلی ښاغلی خالد تاسو ته لیک رالیږلی. زه نور ځم. همدومره چټیات نو بس دی. صالحې په ځای کې دې کښېنه او کورنۍ دنده دې ولیکه. نه یې لیکم. تر څو یې ونه لیکې هېڅ چېرته تللی نه شي. زه همدلته ارامه یم. زه همدلته ارامه کښېنم. ډېر ښه.
هغه جنۍ څوک وه میرمن ګلزار؟ زما غلی ما د ماڼۍ له ټول خلکو نه وپوښتل خو هیڅوک خبر نه دی چې نن شپه سلطان څنګ ته څوک تللی وه. هغه جنۍ څوک ده ګلزار؟ دلته مې خو وویل زما غلی هیڅوک خبر نه دی چې څوک تللی وه. سمه ده ګلزار ته تللی شي. توبه خدایا دا درس څومره دوام وکړو. امبر هغه د نوې ښوونکې څوک ده؟ که رښتیا وایم یوه ښکلې میرمن ده، هوښیاره هم ده، خو زما په ان لږه غوسناکه ده. اول ځل ده چې یوه ښځه ښوونکې دلته وینم. د اوس لپاره ښوونکې ده، خو د هغې ښځې وضعیت هره شېبه بدلېدی شي. ګوره ویلي مې اوسي بیا به وایې چې امبره آفرین شه او په تا شه. څومره بده شوه زما د خولې نه څه خبرې چې ونه وتې. اوبه ستاسو په اجازه. کښېنه امبره کښېنه. ما غوښتل چې تا ته شیرني درکم امبره. ګورې اغلې د آدمي ذات د ناتوانۍ ټکي نه باید دومره هم ګټه پورته نه شي. ووایه امبره. اوس نو اوس یې درته وایم اغلې. پرون شپه زموږ سلطان هغه ښوونکې خپلې کوټې ته غوښتې وه. نه پوهېږم په درمنځ څه وخو خدای پاک پوهېږي. خو مېرمن هوښیاره دا چې ونشو کړی زموږ سلطان وویني ډېره غوسه شوه. واه مېرمن هوښیار واه، یعنې تا ته هم یوه دښمنه پیدا شوه. هوا ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. زه ډېر ستړی شوی یم، ډېر خوب را باندې راځي، په خېټه کې مې موازونه پیدا شوي. رښتیا امبر آغا شپې ته مو څه پخ کړي دي؟ د وري غوښه ده چې زموږ د شهزاده ډېره خوښېږي. ډېره ښه سره شوې یم ده، بوی یې په ټوله ماڼۍ کې خپور شوی. نور څه دي؟ ووایه چې څه نشته زما ښځه ده، له شربت نه نیولې تر حلوا پورې یوازې د چرګ شیدې او د انسان غوښه چې نشته. آی زه بېهوشه کېږم. زه یې لیکم د وږې طاقت نه لرم. نه کېږي، زه خو یې لیکم. ما خو له اوله غوښتل چې ویې لیکم. لس ځلې باید ولیکئ، له یاده مو ونه وځي. دا ځلې خو ستا خبره منو ښوونکې، خو فکر مه کوه چې ته بریالی شوې. لس ځلې له هیرې مه باسئ. سنان په تا څه شوي؟ زه ډېره وځورولم، ډېره ستړې شوې یم. پاڅېږه، اوس د خوب وخت نه دی، هله ځان اماده بیا کړه. څه خبره ده؟ په دې ماڼۍ کې هېڅ ارامتیا نشته. موږ لپاره یې موسیقي پروګرام چمتو کړی. اوی نه 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 نه، زه ډېره ستړې شوې یم، نشم په دې کارو کې بې له غم ماڼۍ کې د چا نه خوښېږي، که رانه شي بیا نوره به هم د خلکو بده راشي. هله نو تنبلي مه کوه. زمونږ سلطان څنګه دی؟ پوهېږم چې ډېر یې وینې. زموږ سلطان ښه دی، ډېر ښه. ګلزار هغه جینۍ څوک ده؟ مېرمن سنان ستاسو د ماشومانو ښوونکې ده. ښه نو نوې ښوونکې همدا جینۍ ده، ډېره ښایسته ده په خدای، هوښیاره مه ښکاري، همداسې نه ده هوښیار؟ هو مخکې ورسره مخامخ شوې یم، خو وخت مې پیدا کړی نه دی چې ورسره خبرې وکړم. مېرمن ګلزار ورته غږ وکړه چې راشي، لږ خبرې به ورسره وکړو. مېرمن سنن
میرمن هوښیاره غواړي چې تاسو له نږدې نه وګوري. اها ډېر ښه. ماښام مو په خیر. ماښام په خیر. له هغه وخته چې ماڼۍ ته راغلی یم غوښتل مې چې د زده کوونکو له مور سره وپېژنم. عبدالحمید له درس نه ډېر ستړی بیرته راغی. داسې ښکاري چې لا همدا اوس نه دی خپل سم پېښی. ډېر نه زما مېرمنې، د وخت په تېرېدو سره به ماشومان هم له درس ویلو سره عادت وکړي. که کوم څه دې په کار و کولی شي ماته ووایي، ځکه چې ما سلطان سره ژمنه کړې چې زه به تل تا ته پام کوم. د هر څه لپاره ډېره مننه. په رښتیا چې دا ښوونکې ډېره ښایسته سینګار کړی دی. په سپینو کالو کې لکه کفتره ښکاري. کوتره دې وویل؟ پوهیږم جنګیالیو، پوهیږم. چاقو غوښې ته ورسېده. محمود نور له خپل حد څخه تیر شو. ملګرو، موخه یې ښکاره ده، غواړي چې موږ ټول له منځه یوسي. اوس یې وخت راغلی چې د خپلې خزانې نه باید ګټه پورته کړو. موږ نور څه ته په تمه یو. پوهیږم تاسو په حق یاستئ، رښتیا وایئ، خو چاره څه ده؟ بیا یو ماشوم په تخت کینو که څنګه؟ همدا چې دوام ولري بس نه کوي، نور هېڅ اړین نه دي. که چیرې موږ اړ شو یو ماشوم هم په تخت کینوو. ملګرو سرتیرو، په پلان سره مخته لاړ شئ. دا ماشوم څه موده وروسته لویږي. فکر نه کوئ د خپل پلار انتقام به له تاسو نه واخلي؟ ها ووایئ چې داسې ده نو څوک به شي ښاغلی خالده؟ هغه څوک چې پنځمې ستنې ته تل نږدې و، قدرت ولري او قوي اوسي. قوي له داسې یوې کورنۍ څخه اوسي چې خلک ورسره مینه ولري. پوه شوئ؟ ستا په اند څوک به وي؟ داسې یو څوک نشته. سرتیرو، شتون لري هغه چا چې موږ سره ډېره مرسته کړې ده او اوس مهال موږ ورته اړتیا لرو. هغه چا چې د خلکو پام او مینه لاسته راوړې ده او هغه څوک چې د احترام وړتیا لري. هغه څوک دی خالده؟ میرمن اسما. څه؟ میرمن اسما یې وویل؟ نه باید ښځه وي، عثمانیانو سره نه ښایي. داسې نشي کېدی. داسې ښکاري چې نن شپه سلطان له ښوونکي سره ګوري. پرون شپه هم ښوونکي غوښتې وه. ستا سلطنت څنګه مې چې فکر کړی و هغسې پاتې شو. آشوب جانې، تا تر اوسه هم زه نه یم پېژندلې، پوه شوې؟ زه هېڅکله ځان له یوې ښوونکي سره نه برابروم. زما سلطنت نوی پیلېدونکی دی. ملکه الیزابت، چاریچا کاتارینا د نړۍ تر ټولو سترو حکمرانانو څخه وې. میرمن اسما څه کمی لري؟ ها؟ ولې میرمن اسما نشي کېدلی؟ بسنه کوي چې تاسو ورسره واوسئ او ملاتړ یې وکئ. ښه نو میرمن اسما په دې اړه څه نظر لري؟ پنځمه ستنه هره پرېکړه چې کوي هغه به تر ټولو ښه پرېکړه وي. ښه نو کېږي موږ ته ووایي چې میرمن اسما څه نظر لري. میرمن اسما تل له موږ نه ملاتړ کړی دی. کومه سترګه چې په میدان کې ده همغې جوړه کړې ده. ښه نو ملګرو، تاسو له ما سره یئ چې میرمن اسما په تخت کېنوو او که نه؟
ملګرو ژوندۍ دې وي میرمن اسما زموږ توره دې تل تېره وي د مورا بغاوت ما آرامه که خو د اوس لپاره خو باید دا ووایم تر څو چې فرانسویان او انګلیسان هغوی سره مرسته کوي زموږ حالت هېڅ ښه نه دی په دې جنګ کې چې کومې وسلې او غنیمت موږ ترلاسه کړی دی دواړه هیوادونه روسیه ملامتوي هغوی غواړي چې موږ له روسیې سره واچوي په همدې توګه هم روسیه او هم به موږ ناتوانه کړي توره بهیره زموږ په لاس کې ده خسرو پاچا هم هلته جنګېږي دا کوم درناوی چې ماته لرې ډېر مې خوښ شو ګوره که نه نامیک پاچا زما خلک ماته څومره درناوی کوي پښه مې وښویده له څه وخت راهیسې دې زموږ خبرې اورېدې نه ما څه نه دی اورېدلی په کوټه کې څوک نه و زه بالکن ته راغلم پښه مې چې وښویده د فتان نامیک پاچا ښوونکې لږه نابلده ده هغه وبښه همدومره سیاست بسه نه کوي ښه نو چې داسې ده په اجازه مو شپه مو په خیر ووایئ زه مو د څه لپاره راغوښتي وم خیرات خدای ولې دومره په غوسه یې حق لا تاسو سره ده تر څو چې تاسو امر ونه کړئ په کار هم نشم اوسېدلی ها زما موخه ستا خفه کېدل نه و زه د امر او فرمان په اورېدو عادت نه لرم زما هم نه خوښېږي ستا په څېر ضدي جلۍ ووینم اوس یوه لاره ورته پیدا کوو زما سلطانه لږ حیرانه شوې یم ځکه پوښتنه کوم دا کس چې لاړ څوک و فکر کوم چې زه یې خوښه نه شوم مه ویرېږه نامیک پاچا له ما سره ډېره زیاته مینه کوي او نه یې خوښېږي له ما سره څوک اوسي په اسانۍ په چا باور نه کوي د وخت په تېرېدو سره به یې وپېژنې هرومرو به دې خوښ شي هغه هم ستا په څېر ډېرو هېوادونو ته سفر کړی ډېر معلومات لري خو خپله دا خبره هېڅکله نه مني خو بیا هم یو ډېر ښایسته زړه لري په ماڼۍ کې یو ځای لوی شوي یو د یوې کورنۍ په څېر رښتیا ستا کورنۍ چېرته ده ته کوم څوک لرې او که نه زه په ټول عمر کې یوازې پلار مې لرم او پلار مې له ما سره ډېره زیاته مینه کوي دې پوښتنې سره ستا څېره بدله شوه ستا پلار کومه ستونزه لري نه هېڅ ستونزه نه لري ښکاري چې ساړه دې کېږي راځه چې دننه لاړ شو چې هغه جنۍ په دې ماڼۍ کې وګورم خو هغه له دې ماڼۍ نه ورکه که هر کار چې کوې ویې که د امپراتور چارلس په اړه یې لیکلي دي خو زه په دې ځای باندې پوه نه شوم په کومې میلمستیا کې چې امپراتور ګډون کړی و ویل کېږي چې نڅا یې هم کړې وه سلطانه نڅا یعنې زموږ د نڅا په څېر د خپلو خلکو په منځ کې نڅا کړې ده هو د خپلې ملکې سره بل چا سره د کوم بل چا سره هو په دې کې نو څه خبره ده دا امکان نه لري ولې امکان نه لري ځکه د یوې ښځې او سړي نږدې کېدل دومره ښه کار نه دی د دې لپاره خو د څه لپاره ځکه کېدلی شي چې ښځې د تاثیر لاندې لاړ شي او سړي ته تسلیم شي
سل په سلو کې د شارکیل په څیر خبره مو وکړه. په غرب کې یو نارینه او ښځه ملګرو په څیر نڅا کولی شي او نه باید په هغوی پسې خبرې وشي. که ستاسو اجازه وي غواړم عملي تاسو ته در وښیم. ښه ده، هله را وښیه. تاسو غربیان په حق یې او دا کارونه کولی شئ. زما په حق اوسېدل به ووینئ. بیا ونه وایئ چې زه راضي نه یم. تاسې باید خپل لاس زما په ملا باندې کېږدئ زما سلطانه. همداسې؟ هو پوه شوئ، نو پیلوئ زما سلطانه. یو، دوه، درې، د ګلانو په څیر. څلور،